مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض ما ماشومتوب کې پیژندلې خدای د ښار په دوکان. واه ډېر ښه دی یار. څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي. څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي. کاروان مومند زه یې ښکته سترګو ووجلم قرض سودا چې به مې مور له دوکاندار وړل. ډېر ښه دی. ورانې کنډرې دي له نوې آبادۍ نه شاته ورانې کنډرې دي له نوې آبادۍ نه شاته زه څومره درد لرم د خپلې خوشحالۍ نه شاته چې غورځېدمه نو د خپلو لاس مې وپېژانده ګنې ډېر خلکو زما د بربادۍ نه شاته مخ رانږدې که ساینس ډېر وضاحتونه غواړي چې آخر څه به وي د لمر او د سپوږمۍ نه شاته کاروان مومند ته چې هر ماښام د کاره راځې په دې کاله کې څوک ولاړ وي د کړکۍ نه شاته. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازه خان یم. د ویښ خپرونه د وصال مازدیګر ده. راغلي وو مو د ګرانو ملګرو سره ښکلي سوات ملمجبې ته. په ملنجبه کې مو دغه یو ناستې د غره په سر باندې را جوړ کړی دی. کاروان مومند به تاسو پیژنئ، ډېر خوږ شعر لیکي، د هر چا د زړه خبره کوي او هر څوک چې د کاروان مومند شعر واوري نو هر سړی وایي چې دا خو زما د زړه خبره ده. او کاروان مومند څومره ښکلې کړې ده. د کاروان مومند کتاب را سره په لاسو کې د ستړي و خان دا په درېیم ځل باندې چاپ شو او ګران خپرندوی ټولنې زموږ ډېر زیات ګران ملګری دی سمیع الله ګران، هغه دغه کتاب چاپ کړی دی، ډېر ښکلی دی او په دې کې شاعري ډېره زړه پورې ده. نو که څوک ملګري غواړي چې زه د کاروان مومند ستړي و خان واخلم په دغه سکرین باندې د ده نمبر چلیږي، د ده نه هم اخیستی شي او په سوات کې د سمیع الله ګران نه هم اخیستی شي. خبره په بل لور لاړه خو سوات دی، ملمجبه ده، غرونه دي، نخترې دي او یخې یخې هواګانې دي. کاروان مومند دی. راځئ چې په شریکه باندې د کاروان مومند خوږه شاعري د پښتونخوا په دې ښکلو غرونو کې واورو. کاروان مومنده مونږ خو دواړه یو ځای راغلي یو، نو خو بیا هم د وصال مازدیګر خپرونه ده، نو ستړي مه شي درته وایم، په خیرالې درته وایم. ډېره زیاته مننه تاسو ته هم هرکلی وایو قدرمن شي. ډېره زیاته مننه. ستاسو د ژوند نه درمان هم خپرونې ریکارډ کړي دي، ملګري انور خیال هم ریکارډ کړي دي، نورو ملګرو هم ریکارډ کړي دي. ستاسو د ژوند نه خبر دي چې کاروان مومند د مومند ایجنسۍ سره تعلق ساتي او په شبقدر ډیری کې اوس د خپلو جوسو یو دکان لري، روزګار کوي او دغه کتابونه ورسره هم خرڅوي. د دغې نه هم خبر دي او بیا هم دغه ملګري خبر شو. خو زه غواړم چې بس شعرونه راته ووایي دا یخ یخې هواګانې دي، حالانکې نن د جولای 26مه نیټه ده. زمونږ د یو ملګري شعر دی چې د محبت ګرمۍ وښلی یمه څنګه د جامه به زه خوله وباسم، درشن ندان شعر دی. او زه وایم چې دلته ګرمي ډېره سوات ته چېرته بره ځم، نو سوات ته بره راغلي یو نو ستاسو شعرونه به اوس اورو. قربان زه به هم درته نیغ په نیغه شعرونه وایم چې خدای واک راکه چې غم ورسره نیم کم، خدای واک راکه، خدای واک راکه چې غم ورسره نیم کم، دا غربت به په خانانو کې تقسیم کم، او بندگان دې هم ظالم او جاهلان کړل، بیا دې زه په وړوکوالي کې یتیم کړم. ډېر ښه دی، دا بیا ووایه، ډېر ښه شعر دی. بندگان دې هم ظالم او جاهلان کړل، بیا دې زه په وړوکوالي کې یتیم کړم. نور دغه شعرونه چې تاسو یاد کړه چې خپله سایه به مې په خپو کې له دې ښاره وړله، ما به ماشومه لور نه هره له بازاره وړله، اوس د ګیلې نه کوي سوب به مې په ولو وړله، اخر به هم سیلی جنډه له زوړ مزاره وړله. ډېر ښه دی. اوس د ګیلې نه کوي سوب به مې په ولو وړله، اخر به هم سیلی جنډه له زوړ مزاره وړله. کاروان مومند زه یې ښکته سترګو ووجلم قرض سودا چې به مې مور له دوکانداره وړله. ډېر ښه دی یاره، دا مقطب یې ووایه، ډېر ښه مقطع ده یار. کاروان مومند زه یې ښکته سترګو ووجلم قرض سودا چې به مې مور له دوکانداره وړله. ډېر ښه دی یار. د محل پیغله د جونګړې ورته کېناستله، کونډه اخرم خپل معذور دی ورته کېناستله. دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه دی یار. د محل پیغله د جونګړې ورته کېناستله، کونډه اخرم خپل معذور دی ورته کېناستله. او د انسانانو نه د نه کېدو یقین د جینۍ چې خدای ناروغه کړه بنده ډاکټر ته کېناستله. او په خپل معذور بچي یې چوف کړلو د رزق یاد، بیا د غنمو د مالکو در ته کېناستله. ډېر ښه دی یار. او دا خو شیطان وي چې عظمت د یو انسان نه ګڼي، دا خو شیطان وي چې عظمت د یو انسان نه مني، چې فرښته و په سجده بشر ته کېناستله. دا خو شیطان وي چې عظمت د یو انسان نه مني، چې فرښته و په سجده بشر ته کېناستله. او خدای به ګونګی وي
چې واپس ورله غږ نه ورکوي. خدای به ګونګی وي چې واپس ورله غږ نه ورکوي. کاروان مومند په ژړا مندر ته کېناست. ډېر ښه دی یار. ته حیا راشي چې تیر شمه د لار په دکان. ما ته حیا راشي چې تیر شمه د ښار په دکان. ما ته حیا راشي چې تیر شمه د لار په دکان. نامزاد ایښی مې ګاڼه دی در نهار په دکان. او مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض. مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض. ما ماشومتوب کې پیژندلې خدای د ښار په دکان. ډېر ښه دی یار. قربان مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض. ما ماشومتوب کې پیژندلې خدای د ښار په دکان. څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي. څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي. څومره مجبور وي چې هلک د ډېرو خویندو ورور وي. که ډېر نیازبین وي خو ډېر کلک د ډېرو خویندو ورور وي. ډېر ښه دی یار. او آیات نازل شي چې یوسف له خپل یعقوب ورک وي. قیامت نازل وي خو چې ورک د ډېرو خویندو ورور وي. ډېر ښه دی یار. آیات نازل شي چې یوسف له خپل یعقوب ورک وي. قیامت نازل وي خو چې ورک د ډېرو خویندو ورور وي. او زما په خیال د دې نه غټه ګناه نشي کېدی که چا لوټ کړی په سړک د ډېرو خویندو ورور وي. ډېر ښه دی. که واک زما شي وزیران به یتیمان بچي وي. بیا به د ټول کلي ملک د ډېرو خویندو ورور وي. او کاروان مومند په زړه غرونه غرونه غم تېروي. خو خلک وایي چې نازک د ډېرو خویندو ورور وي. ډېر ښه دی یار. هوا کې وچې پاڼې او اکثره کاغذونه. زمونږ د امید کښتۍ خو یره کاغذونه. ژوند څه دی او د ژوند د عملنامه په آخرت کې بس وړو غټ عدالت ته له دفتره کاغذونه. هغې ته ووایه جفا هم د سنت خلاف ته افلارې ملا دی مقتدیانو ته بخښنه ښکاري. د دې شعر که شعرونه درته نور یادي؟ یاره دغه دوه شعر بل پکې ورګلا څنګه د هغې راته صرف دغه دوه شعرونه یاد دي چې هغې ته ووایه جفا هم د سنت خلاف ده لارې ملا دی مقتدیانو ته بخښنه ښکاري. او حقیقتونو ته بیخي رانږدې شوی یم. سراب سراب ګڼم اوس راته اوبه نه ښکاري. ډېر ښه دی یار. تا د انسان په ظلم ورکړه ګواهي کلي کې چې یوسف خپله غورځوله کړه ماره سپیه. او انسان میراث له ورونه وجنې او وده لوټ کوي. بهر ولاړه د اصحاب کاف له غاره سپیه. زما د جیب په سپکېدلو باندې سپک شول یاران. زما څوکۍ ته په نهره تابېداره سپیه. ډېر ښه دی یار. او کاروان مومنده دا معیار د بې قدرۍ خو نه دی. د بعضې کس ته مه وایه چې یاره سپیه. ډېر ښه دی یار. ډېره زیاته ډېره زیاته مننه کاروان مومند چې په ښکلي ساعت په ملم جبه کې دې راته په دغې غرونو کې په دغې یخو هواګانو کې دې راته دومره خواږه خواږه شعرونه ووایي. قربان ډېره زیاته مننه ستاسو د مینهوالو هم ستاسو د پیج چې مونږ هم واورېدو برداشت وکړو. ډېره زیاته مننه. ګرانو ملګرو ګران ملګري کاروان مومند هم واورېدو د هغه د شعرونو نه به تاسو خوند واغسته. زمونږ تل کوشش وي خو به دا زمونږ خپله خوشبختي ګڼو چې د یارانو سره روان شو ښکلي سوات ملم جبې ته راغلو په دغې غرونو کې مناستې را جوړ کړو. کاروان مومند راته خواږه خواږه شعرونه ووایي. الله دې دا ملګري آباد ساتي چې د دوی سره راټول شو د یو بل سره وخاندو ګپې شپې ولګو. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد ساته. د دوی الله په امان.